أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. رب العالمين ټولو پیغمبرانو ته په خپله زمانه کې یو خاص حکم کړی، مشترک حکم، لکه دا هر پیغمبر ته دی، او دا پیغمبر ته چې الله دا حکم کړی دی نو دی د هغه په واسطه د هغه امت ته کړی دی، خو اعلان پیغمبر ته دی او بیا به پیغمبر خپل امت ته دا حکم کوي او ټولو پیغمبرانو دا رسول دی. ادا چې کلو من الطیبات واعملوا صالحا، چې حلال او پاکیزه خوراک وخورئ او بیا نیک عمل وکړئ. هر پیغمبر په دې عمل کړی دی. حرام خو څه کوي چې د حرامو معمولی دوړم پکې وي، شایبم پکې وي، د هغې نه پیغمبر ځان ساتلی او دا حکم بیا هر پیغمبر خپل امت ته رسول دی. حرام خوراک دا سخت جرم دی او ډېره لویه ګناه، او چې کم انسان حرام خوري او حرام خوراک کوي دا په دنیا کې که مسلمان ولې نه دی د خدای دشمن دی، د خدای بدي شي دا انسان. حرام څه ته وایي؟ حرام دې ته وایي چې پردی مال په څه طریقه ته حرام کړي، پردی ځمکه ونیسئ او د هغې نامدن خورئ، دا حرام. پردی غلو کې کنډرو کې دا حرام. د شپې ورشي او پردی ګیورې به دا حرام. پردی جوار وری به دا حرام. پردی وگی کورتا یوسی دا حرام. دا چانا پیسے قرض والے و بے نور کے و خوندی کے دا حرام. پچا پردی شے خرص کے پیسے تے والے شے پردی اخیگی دا حرام. دویم نمبر شے خرص ہے، دویم نمبر دا ایک نمبر پا قیمت باندې دا حرام. دا ټول په حرامو کې راځي. حرام یوازې دې ته نه وایي چې څوک غلو کې پردی، ګنکپیو کې پردی جیب وایي، دا حرام دی، خو یوازې دې ته حرام نه وایي. رشوت اغشتل ورکول او په دې کې دلالي کول دا حرام، او دا ډېر لوی جرم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل لحم نبتت من سحت فالنار اولا بها. کما غوښه چې د حرامو نه زرغونه شي بس د دې ځای اور د دې له اور مناسب دی. دنیا نن په دې اخته پروا څوک نه ساتي. په دې لارو کوڅو کې خلک د خلکو نه پیسې وي، جومات نه خلک غلاګانې کوي. د خدای د کور، د خدای کور ته مونږ جرندا چولې چو. د هندوستان نه د سړی هندو دلته نه راځي، د امریکې نه او د فرانسه او د برطانیې نه دلته غل نه راځي چې دلته غلا کوي او زما د جومات نه ډاکه کوي. د چین او د روس نه کافر نه راځي چې دلته زموږ د جومات نه غلا کوي. هغه جومات چې په چندو جوړ شوی دی، هغه جومات چې په هغه جومات کې درې او پکي او قالین په چندو اغشتې شوی دی، هغه څیزونه چې هغې باندې بنده الله ته ودرېږي او منځ کوي، هغه درې او پوټ چې ته په اعتکاف کې او الله راضي کې، نن هغې ته مونږ جرندې اچو چې څوک غلو نه کوي. افسوس، شرم، سخته بېعزتي او سخت شرم. ولې جرنده اچو؟ هندو راځي، سیک راځي، کافر راځي، نه مسلمان راځي او غلا کوي. د هغه کور نه غلا کوي چې د خدای کور دی، د هغه چا نه غلا کوي چې تا په چا ایمان راوړی دی او ته کوم ذات ته خدای او رب دی، ته د هغه نه غلا کوي.
کم ذات چې زه الله تعالی جون را کړی تعالی ارس را کړی زه هغه رب واما دا هغه کوروال خو هغه وایي دا هغه د کور بېعزتي خو د خدای بېعزتي ده زه د هغه ذات بېعزتي کومه په جومات کې به خلک راشي او هغوی به مونځ کوي سپلی به مخکې دلته کوي دلته ولې څوک به رانه غلا کوي ته به جومات کې ولاړې خپل رب ته سپلی به دنه بل پټېږي مسلمان به دنه پټوي تا به موټرسایکل ودرولي ته به خپل رب ته ولاړې او غل به راشي موټرسایکل به دنه پټوي سترګې پټې دي ظالمه خدای ته ولاړ دی سترګې در باندې پټې دي ظالمه سپلی د چا نه وړې هغه چا نه وړې چې کوم الله ته ولاړ دی سترګې در باندې پټې دي ظالمه د خدای د کور نه سپلی پټې دا د خدای په امانت کې دي چې د خدای کور کې د سپلی کې خو د چا امانت کې شوي د الله په امانت کې نو د خدای نه غلا کې د خدای سپېره څونه پیسو باندې به دا سپلی خرڅوي غل خو د 100 روپو شي په 200 روپۍ خرڅوي په 300 روپۍ خرڅوي نو د 300 روپو دپاره د خپل سترګې د خدای له مخامخ کړي بل لاس دی د الله نه غلا کې په خپلو لاسونو باندې د خدای بېعزتي کې د خدای د کور بېعزتي کې هغه رب چې ستا ایمان دی په هغه رب چې دا ډوډۍ رزق ژوند مال بچي الله واوري مسلمان کم طرف ته ورسېد کم خوانان مسلمان یو سړی چې مسلمان کوي راځه چې مسلمان یې که جومات ته یې بوته مانځل چې مونځ یې کو سپلی ستی سپلی وي راواله وي کم ولې دا خو د خدای کور دی دلته سپلی په بار کېږي نه وي دا سپلی به مخ کې ږدو نه سپلی خو بېعزتي ده مونږ خو په کافران یو نو په خپلو عبادتخانو کې سپلی دننه نور بار پرتې او ډېر افسوس بل دی ډېر افسوس چې نن عیسایان په خپله عبادتخانه کې سپلی مخ کې وړي ولې وی مسلمان یې پټوي عیسائی نه پټوي مسلمان پټوي نن هندو په خپل مندر کې سپلی مخ کې وړي ولې دا نه وایي چې هندو یې پټوي وی مسلمان یې پټوي دا غلا د هندوانو کارو غلا به هغوی کوله دا جانو نه به لوټ مار کوه غلا به کوله د مکې هندوانو مشرکان هندوان دا غلا به د هغه زمانې عیسایانو او یهودیانو کوله نو رسول الله مبارک وي زما اسلام ماته دا نه وایي غلا به نه کوي نن چې کوم شی زما په دین کې منع دی حرام دی نن هغه کار زه کوم او هغه خلک یې نه چې سپلی وي راواله وي ولې وي دا خلک پټوي وي دا څوک پټوي وی دا مسلمانان وی ښه د خدای د کور نه او د منګزار نه سپلی پټوي وی او وی دا اسلام مې نه دی پکار زما خپل دین واپس کړي د داسې مسلمان شم چې زه به د خلکو نه سپلی پټو یقین په خدای او که په جومات کې یو ملګري نږدې ملګری مې دی واسکټ واغېست او پکې پیسې مو واغېستې نوې واسکټونه پیسې هم پکې کېښودې کاغذونه هم کېښودل په بازار کې راغې د ماسپښین یا د مازدیګر مونځ په جومات کې کوي واسکټ یې کېښوده سپلو د پاسه بېچاره دام وکړ چې راغې واسکټ ماسکټ نو سره د پیسو سره د هر څه یې واسکټ پخوا به د ګڼکپانو د خلکو له په جیبونو کې ګوتې منډلې او ماهرانو جیب کې به یې ګوتې ومنډلې جیب کې او که ته به په ځان پیدې روشی به یې نه وړې اوس هغه ښکاره ګڼکپي کوي अब पटचते यौ गणकप्प औ खल्को बरौनी मो प बस न बेरा कुस्को सम बे शोब लगा औ गुजारू ने बे पेवकल दागा मरगरी बौ अगीबा वे प्रेगे दे दादा से ओ दादा से अगीबा यो सो न बौ द दुई न बे वा मग दे प्रे दे मुंगे तावी तावाला को पल मरगरी वा प्रे बे खौ गणकपानो प खदे त खल्को गणकप औ अगा गणकपानो सर खल्को बवे विदा गणकप ते सर कुर्बानी औ ज़ेने की उस बच्चा सर कुर्बानी न किए अगर खल जामे गन कपान और दस्पिन जामे गन कपान तो लगला शो तो में खुदा
حرام سیزونه هر پیغمبر ته الله په خپل زمانه کې اعلان کړی دی چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. او خطرناک شی سونه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث دی یو غلام اغول سخوراک روڑا خو اعلا خوراک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوراک خور غلام وتوی سیب نور کله خو بده مان ته پوس کو چې دا شی د کم ځای نه راو نن خو ته پوس نه ښه یې واقعي ته پوس په نو کې وګیو د کم ځای نه دی راو ودا په جاهلیت کې یو سړی له جادو کړو کہانت د جادو یو قسم وی پویدم نه دوکه مې وسره کړو نو هغه سړی باندې به پیسې پورې وي نو اوس مخه لراغه نو ما ته مال خپل شی راکنو دی فکر اوس ګوره کې یو سړی په غلطه کې حرام اخري نو په تیر کې لکه ما باندې چې حرام وخوړه پروا نشته بس ګناګار نه دی خو یې خوړل نو سکه واپس د خېټه نه خصوص هغه واپس نشي راځي او نه د خېټه د ټول رستیم شي کله خېټه نه الټه ملټه کې بیا هم د نسنه په خېټه کې په معده کې پاتې کیږي په دې سړی مکلف نه دی چې دا وسولټه کا بس غلطی دا تیر وته یو حرام خور را باندې حرام وخوړ بیا راته وځي لکه دا حرام بس ما شوی لیکا اسم نشته لیکن حضرت ابو بکر صدیق ته چې هغه خبر اوکړه هغه فورا تعالی ته ګوته او منډل او چې سو غونډه الټه کړه او داسې الټه کړل چې هغه غلام وای مې چې ساده ځان نه وباسي ځان نه سوستا داسې هغه سوټه دونه باغی د حرام رضا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په سفر یو صحابي اوسه کار کړي هغه اوسه نبی علیہ السلام پسې زور کړ چې را نږدې شو نو پیغمبر علیہ السلام سره خبرې شو دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده د حیوانات هم د حضور پاک سره خبرې کړي ولی په قرآن شریف کې نه راځي هدهد مولا جرګک سلیمان علیہ السلام سره خبرې کړي میگه خبرې کړي قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنودهم لا يشعرون وتبسم ضاحكا من قولها سلیمان علیہ السلام را روان دي سره د لښکر غوري په ځان نه پويږي دل بلکی سړو ته نه نوځي هغه وره خبره وې خاطر دا د میگه خبره اورم او پاغه پويږي هم دا معجزه ده نو اسے حضور پاک پس زور او لگاو ځان را نږدې نو پیغمبر علیہ السلام سره خبرې شروع کړې ودا الله رسول استاد مرګري ذکر کړي او په دې مخامه غر کې او غار دې ما واړه بچی دي او هغه نار دې اوګي دي ما خلاصه کړي لاړه شه مخبل بچو له پیوي حضور پاک ورته فرمایي ودا خو زمانه د دې مرګري ذکر کړي نو اسنه چې دې اخلاص کړم او پرې دې دم او تبيارانه شي د دې بسوق دې مواري کرانه شي اوسه وته وېدا سے قسم بدتو خو چې په مخ د زمکه او د اسمان لاندې بردینه صح قسم بلوي وې صح قسم پرې باندې وې کذا واپس را نلم نو الله دې ما د قیامت پرز د عشارینو د حرام خورو په صف کې مې خپل پاس ما حرام خور معنا وکړه هغه خلق چې اوشرونه د خلقو نه راغونډي هغه زمانہ کې به د خلقو نه زکات او عشر راغونډو نو ګوره هغه کې خلق وانه کوي کم کوي د چا نه زیات شي والی چا سره دوستانه کم ته والی او بیا تقسیمي هم نو چاله زیات ورکی چاله کم ورکی چاله خپلوانو لورکی چاله ورنکی دا زکات او دا عشر ولا اوسم دا زکات منبران تاسو ګورئ نو ټوخم پکې شته زه ټول نه یادوم خو لیکن اکثریت خراب خلک دي ولی ټول زکات خپلوان او ویشي او چې کم غریبانان غیله نه او نن سبا خو زکات ټول سیاسي رشوت دی او چې کم د زکات منبر دی او د کمه پاټه خلکو لګول دي هم دا هغه پاټه خلکو له زکات ورکي او باقي غریبانان نه
ظلم انتهایی زیاتې شروع په بینکونو کې د خلکو نه د رمضان په لومبۍ ورځ باندې زکاتونه کټ او د دنیا د خلکو نه په اربونو روپو زکاتونه راغون کی او ټول په سیاسي رشوت کې استعمالېږي سیاسي خلک مشران لیډران یې د خپلو له ورکوي که مالدار دی او که غریب دی غریبانان به څوک نه